سخت الله راولي د انسان د فائدې لپاره. الله ګوره په یوسف علیه السلام دا سخت بالکل کدي چې کولی چې د سره په سخت نه راولم، کولی شو الله که نه شو کولی شو. دا سخته چې پرې راوسته نو د دې سړي نه قیمتي سړی جوړوي. ما تاسو ته دا خبره کړې وه که نه چې سره زر چې څومره په بټۍ کې ورچې او اور د ورګزاري نو سره ښایسته کېږي، پړقېږي. کله الله په تا مصیبت راولي سپکې سپورې خبرې مه کوه، هر ټایم کچه سوچ مه کوه. الله په تا سخت راولي کېدی شي یو غټ مقام دله درکړي. یو سړی وایي زما مور ولې مړه شو، پلار مې مړ شو، او بچي او سخته او دا بیماري. نه صبر کوه، الله دې یو غټ سړی جوړوي ځکه دا سخت صفا کوي دې صفا کوي. لکه څنګه چې په بټۍ کې سره صفا کي وپړقېږي بس درشان الله دا سړی وځلوي. څوک چې په سختو کې رالوی شي او په سختو باندې تیر شي الله دله اوچت مقام ورکوي. الله وایي زه ګوره په خپلو کارونو زورور یم، دا نه چې ما ته څوک رکاوټ جوړ کړي.